لاس پورې کړي چې ورکې د ماشیندار او هوان توپونو څخه کار واخیستل شو. پولیس وایي چې د ښار په شاوخوا کې جنګ هغه وخت پیل شو چې د حزب الله غړو د عمل ملیشې پر یوه رسمي مامور حمله وکړه تر څو هغه ووژني. ویل کېږي چې دا مامور ښاغلی حیدر او د هغه ورسره ملګري په دې حمله کې ژوبل او ټپیان شول. ویل کېږي چې د سوریې عسکر کوم چې د جنګ درولو هڅه کول هم ټپي او ژوبل شو. د روسي جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې یو مهم کاندید ښاغلي الکساندر ولاسوف په ناببره ډول خپل کاندید اخیستی او میدان یې خوشي کړی دی. ولاسوف چې د ښاغلي ګوربچوف طرفدار او ملاتړ دی د خپل کاندید اخیستلو کوم څرګند دلیل ونه وایه، خو په مسکو کې د بي بي سي خبریال وایي ښایي دا د بوریس یلسین د قدرت پېژندنه وي د کوم طرفداري چې په څرګنده معلومېدای شي. د هغه طرفداران وایي چې اوس ښاغلي یلسین د استازو په کانګرس کې د استازو اکثریت ترلاسه کړی دی. په پاکستان کې د جاره مجاهدینو د امور پنځمه مشر ښاغلي ګلبدین حکمتیار د انتخاباتو هغه پلان او فورمول رد کړي کوم چې د انتخاباتو د کمیسیون مشر پیر سید احمد ګیلاني وړاندې کړي وو. د افغان خبري ایجنسۍ په حواله ښاغلي حکمتیار وویل چې هغه د دې پلان په هکله څو ورځې وړاندې اعلان تشریح کړی دا ځکه چې د هغه په قول د یوې انتخاب شوې شورا په هکله دوی پر نورو مشرانو پوره اطمینان او باور نه لري. د همدارنګه پر نورو مشرانو تور ولګاوه کوم چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو خوښ او د یورپ او امریکا څخه مهاجر راولي تر څو د افغاني مجاهدینو په موقت حکومت کې ځای ورکول شي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس بوش هغه غوښتنه منلې چې د نیکاراګوا او پاناما دواړو سره د 900 میلیونه ډالر څخه ډیره مرسته وکړي. دا کار د امریکا په کانګرس کې د خپلو نورو نامربوطو ملتونو د ملاتړ له کبله ځنډول شوی و. تقریبا نیمه دا مرسته به د امریکا د دفاعي بودیجې په کمښت تمویل کړل شي. د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې د مځکې د تودوخې او حرارت اټکل ورکړی شوی وایي چې په راتلونکو لسو کالو کې به د مځکې حرارت دومره ډېر شي چې په تېرو 100,000 کالو کې دومره ډېر نه و. راپور وایي چې د راتلونکي پیړۍ په پای کې به حرارت 3 درجې ډېر او د سمندر د اوبو سطحه به 65 سانتي متره رالوړه شي. د ملګرو ملتونو ساینسپوهان وایي چې هغوی ته پوره معلومه نه ده چې تر کومه حده دا د اقلیمي بدلون نتیجه او یا دا چې د بشري فعالیت له کبله منځته راغلی ده. قدرمنو عزیزانو دا خبرونه دا اوس د نړۍ دا وخت لومړی راپور. لکه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل د هند د ولکې لاندې د کشمیر والي استعفا ورکړې ده. د نوموړي د استعفا نه وړاندې د هند امنیتي ځواکونو په هغو خلکو ډزې کړي او لږ تر لږ 50 کسان یې وژلي وو چې د یو وژل شوي مذهبي او سیاسي مشر جنازې سره روان وو. بھارتیه جنتا ګوند چې د وي پي سنګ د لږ شمېره حکومت ملاتړی دی د کشمیر نه د والي د بیرته راغوښتو په خبره ټینګ احتجاج کړی دی. دا دی په دې هکله د ډیلي نه د مارک ټلي راپور. د بي جې پي یا بھارتیه جنتا ګوند مشر ښاغلي ایل کې اډواني په لومړي ځل د کشمیر د والي ښاغلي جگمون د استعفا اعلان کړی او د حکومت دا فیصله چې هغه د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي یوه لویه غلطي وګڼل او زیاته یې کړه چې د کشمیر په چارو کې د بي جې پي سلاکار هم خپله استعفا ورکړې ده. هغه وویل چې بي جې پي د حکومت د باندې څخه ملاتړ او پر خپله خبره پوره ولاړ دی. بله ډله چې کمونیستانو جوړه کړې او د حکومت په ملاتړ ولاړ دي د کشمیر د والي جگموهن د لرې کېدلو غوښتنه کړې د کوم د لرې کېدلو موجود چې ښاغلي اډواني د کمونیستانو ټینګار بللی دی. له دې نه علاوه صدر اعظم وي پي سنګ په خپل ګوند کې هم تر پوره فشار لاندې راغلی دی. داسې حدسمان کېږي چې ښایي ډېر اهم عامل
نړیوال اعتراضونه دي او په دې سره چې د امریکا متحده ایالاتو پر هند جوړداره نیوکه کړې چې ولې تېره هفته پر ماتم نیونکو مظاهرتیانو وچلولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړی او پر هند ږغ کوي چې پر بې وسلې مظاهره کوونکو د مرګي زور او ګولۍ ونه چلول سي. ولې د هند یو رسمي ویاندوی د امریکا پورتنۍ وینا پر حالات تحمل ولاړه ګڼلې ده. په هر حال د هند حکومت وارخطا شوی ښایي دا د یوه نړیوال کمپاین پیل کېدل وي تر څو په کشمیر کې د زور چلولو د ادارې فعالیت لاس پورې کړي او په نتیجه کې ښایي غربي هېوادونه د کشمیر پر سر د پاکستان لوري ته ور واوړي او د کشمیر په هکله د پاکستان ملاتړ وکړي. ښایي له همدې ویرې له کبله حکومت فیصله کړې چې جګموهن د خپل ځای څخه لرې کوم چې په تېرو څلورو میاشتو کې د زورزیاتي د پالیسیو مسؤلیت پر غاړه لري. دا و د مارټلي راپور د نوې ډیلي نه. هلته په بنګلادیش کې څه 2000 کسانو د هند د تړیسمار په ضد مظاهره کړې او د هند امنیتي ځواکونو په لاس کې د کشمیریانو د چړاو او د وژنې غندنه کړې ده. مظاهرتیانو چې د اسلامي دستورو د غورځنګ ملاتړي وو په زغړ د ویل چې هند په کشمیر کې دا سرور ځکه راکوز کړی دی چې کشمیریان آزادي غواړي. آقای سید نوبت‌شاه، نقطه نظر شما پرویدی آن را بفهمم که آینده برای بهتر و مرستیال صدر اعظم هم په یو اعلان کې بین ما و مردم ناحیه خلایق و ولسوالی در خپل پیشنهادات روشن است که ما همیشه برای مشکلاتی و شدید داریم. بیان حال کې بنگلادیش جمهور رئیس بیگا د پاکستان د مرکزی ولایت مونږ مرزا اسلم بیگ د شپې په ډوډۍ میلمه کړو. داود ډاکې نه د اتاو سمد راپور. پاکستان صدر اعظم بېنظیر بوټو د کشمیر د یو خپلواک دولت په خبرو کلام کولو په ترڅ کې ویلي دي چې داسې کولو سره به د هند ټوله نیمه وچه په رادواړو بدله شي. نوموړي وویل چې د کشمیر د خپلواک دولت خبره د هند د ویش د لارو سره ضدیت لري. د هغې اشاره د قدرت د سپارلو د کال 1940 قانون ته وه چې تر مخه یې د هند نیمه وچه په دوو هیوادونو هند او پاکستان ویشل شوې ده. دغه راز په کشمیر کې د رایګیرۍ کولو په لړ کې د ملګرو ملتو د 1951 پریکړه لیک کې هم کشمیریانو ته ویلې شوي دي چې دا په هغوی پورې اړه لري چې هند سره یو کېدل غواړي او که پاکستان سره. د اتو اسلامي هیوادونو د سفر نه په ستنېدو بېنظیر بوټو یو مطبوعاتي کانفرانس ته ویلي دي چې هغه په دې پوهېږي چې د کشمیریانو د ازادۍ د غوښتنې مقصد د هند نه رابیلېدل او پاکستان سره یو کېدل دي. ولې د BBC د ختیځې څانګې سلماز دبیري وایي چې کشمیریان د هغې د مفکورې ملاتړي دي. پاکستان د کلونو راهیسې په دې عقیده د کشمیریانو د خپل برخلیک د پخپله ټاکلو د حق پلوي کړې ده چې کشمیری مسلمانان پاکستان سره یو کېدل غواړي. ولې په کشمیر کې د اوسني اړو دوړ د پیلېدو نه راپیسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت په ډاګیزه توګه د یو خپلواک کشمیر په ضد دریځ غوره کړی دی. د دې خبرې سربیره چې د نړۍ هیوادونه نور د بېلتون خوښونې ملاتړ نه کوي، نورې داسې خبرې هم شته چې د هغو تر مخه بېنظیر غوښتل چې په دې لاندې د پاکستان دریځ روڼ او ډاګیزه کړي. که څه هم د اسلامي بنسټپالو په څېر ځینې شدتي ډلې غواړي چې هندي کشمیر د پاکستان سره یو ځای شي، ولې د غورځنګ پاکستان د خپلې ولکې لاندې په کشمیر کې د ازادۍ د ارمانونو د ګواښ سره مخ کړي. که پاکستان د کشمیري جنګیالو ملاتړ کوونکو په دې هیله چې دوی پاکستان سره یو کېدل غواړي د بلې هرې منظرې نه لوی ناورین جوړېدی شي.
همدا علت دی چې بېنظیر بوټو د خپلواکه کشمیر خبره د میندو ښکلې ده. خلک د دې نه دا انګیري چې دا د ازادۍ مینوالو کشمیریانو او هم د پاکستان دننه هغه نورو کامونو ته ګوت څنډنه ده چې د کشمیر پیښو سره یې زړه غټېدی شي. دا هند حکومت د بېنظیر په هغه اعلان ډاډه کېدی شي چې نوموړي د هند د نیمې وچې د پاړی پاړی کېدو په ضد ورکړی دی او ورڅخه په یو حساب د اوسنو ریفلو د ملاتړ اندیه برېښي. دا و د سلماز د ویرې لیکنه. په شوروي اتحاد کې ګڼ نومیالي کاندیدان د روسي فدراسیون د جمهوري ریاست لپاره د خپل کاندیدتوب نه لاس په سر شوي او دا راز په میدان کې لا 4 کاندیدان پاتې شوي چې پکې سپېرګوی رادیکل بوریس یلسن هم شامل دی. کم خلک چې د میدان په شا شوي دي په هغو کې الکساندر ولاسوف هم شامل دی. نوموړی د ښاغلي ګوربچوف د خوښې کاندید ګڼلی شو او دا هیله کېده چې دی به بری راوړي. ولې اوس داسې انګازې دي چې د الکساندر ولاسوف د لاس په سر کېدو سره د یلسن د ګټلو شونیتیا روښانه شوې ده. نوموړي ته په میدان کې چې کوم لوی حریف ولاړ دی هغه یو زوړ خیاله کمیونست ایوان پالوسکوف دی او دا دی په دې هکله د ماسکو نه د کیوین کنالي راپور. د ښاغلي ولاسوف دا اعلان چې فیصله یې کړې چې د روسیې د فدراسیون د جمهوري ریاست د مبارزې نه ځان وباسي یو مرموز کار دی. هغه وویل چې د انتخاباتو شرطونه دا دي چې خلکو ته د انتخاب حق ورکړل شي. نو زه هم د دې حق په اساس د خپل ځان کاندیدي فسخه کوم. د نوموړي د انتخاباتو په مبارزه کې د نه ګډون سبب ممکن په ساده ډول د ښاغلي یلسن سره په ملاتړ کې د خلکو څرګندونې وي. د ښاغلي یلسن ملاتړ کوونکي وایي چې اوس نوموړی د ځان سره د اکثریت روسي وکیلانو ملاتړ لري. ښاغلي یلسن د خپل کاندیدتوب په بیانیه کې یو ځل بیا د روسیې نه وغوښتل چې په خپلو امورو زیات کنټرول ولري او د حکومت د اقتصادي ریفورمونو پلان یې د خلکو ضد پلان وباله. ولې هغه زیاته کړه چې که چیرې د روسیې د فدراسیون د جمهور رئیس په صفت وټاکل شي نو د ټولې شوروي د جمهور رئیس ګارباچوف سره به د کار لپاره تیار وي. نوموړی 2 کاله پخوا د جمهور رئیس ګارباچوف لخوا د پلیټبورو څخه ایستل شوی و. که چیرې ښاغلی یلسن د روسیې په پارلمان کې خپل ملاتړ چې اوس هم زیات دی نور پسې زیات او انتخابات وګټي نو داسې ځای به یې نیولی وي چې کولی شي د ښاغلي ګارباچوف د څوکۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اوس د نوموړي عمده سیالي کوونکی محافظه کاره ایوان پولوسکوف دی چې د انتخاباتو په خپله بیانیه کې ځان د پلیټبورو د سخت دریځې غړي لیګاچوف سره نږدې ښکاره کړی دی. داسې ښکاري چې که په انتخاباتو کې ښاغلي یلسن ته ماته هم ورکړل شي نو بیا هم د روسیې د فدراسیون نوی پارلمان به دومره قدرت ولري چې د ښاغلي ګارباچوف لپاره کافي سیاسي پرابلمونه رامنځته کړي. قدرمنو عزیزانو دا و د نړۍ دا وخت پروګرام او دا تاسو او دا مو جوړ تازه. السلام علیکم. اختر کوهستاني او صفیه حلیم ستاسو لیکونو سره یو ځل بیا حاضر دی. زموږ یوازینۍ ارزو د اورېدونکو خوښي او خوشحالي ده. ښه اخترانو نن خو مې په دې پروګرام کې یو ډېر مهم خبر شامل کړی دی. هغه څه دي خورې؟ دا خبر د هغو اورېدونکو دپاره خصوصا د پام وړ دی چې موږ ته د قلمي سیالۍ دپاره خپل مضمونونه رالیږلي. ښه زه پرې ورسېدم. ته غواړې د هغه کسانو نومونه اعلان کړې چا چې دا سیالي ګټلې ده؟ ډېره ښه اندازه دې ده خو پخوا د دې چې د جایزې د ګټونکو نامې واخلم د دې قلمي سیالۍ په باب به څه درته ووایم. مهرباني وکړه. د دې سیالۍ عنوان زما باتور یا زما اتل او اورېدونکو ته موږ بلنه ورکړې وه چې د خپلې خوښې یو داسې شخصیت په باب د 2 عادي پاڼو یو مضمون ولیکي څوک چې د دوی په نظر یو اتل یا باتور وي. نو په دې هکله موږ ته څومره خطونه راغلي دي؟ بس اختره د استاد خبره همدغه ده. د دې نه وړاندې چې څومره مقایسې کړي دي د هغې دپاره په څوونه لیکونه راتلل. مثلا تېر کال د غټ د روح په باب قریبا 300 لیکونه راغلي.
عجیبه خبره دا وه چې دې سیالۍ دپاره په 5 میاشتو کې موږ ته هیله 70 لیکونه راورسېدل او که تا ته یاد وي موږ هم په دې پروګرام کې د موضوع وضاحت هم څو څه وکړل. ما ته په یاد دي. زه فکر کوم خورې چې دا موضوع د اورېدونکو لپاره لږه مشکله وه او له همدې امله زیاتو اورېدونکو به پرې سر نه وي خلاص شوی. او موږ هم دا ګمان وکړو خو بله د افسوس خبره دا وه چې کوم مضمونونه موږ ترلاسه کړل هغه هم د معیار نه او څه وخت چې ما د خپلو همکارانو ته دا لوست دپاره ورکړل نو هغوی نامینده شو. د هغوی نظر دا و چې پښتون قام کې خو په هر دور کې ډېر مېړني او باتور کسان پیدا کېږي. د افغانستان په اوسني جنګ کې به څومره خلکو د خپل زړورتیا او د ښه عمل مثالونه خلکو ته پرېښي نو آیا خلک د هغوی نه خبر نه دي او که د هغوی په باب لیکل نه غواړي؟ یاره خورې که دا خبره وي نو موږ د همدې راډیو له لارې خپلو تعلیم یافته او روشنفکرانو ته خواست کوو چې د مېړانې په داستانونو دې هڅې سرسري دې تېرېږي، قلم دې راواخلي او د هغوی کارنامې دې ولیکي تر څو تر ابده پورې پاته شي. که داسې ونه شي نو د خلکو د مېړانو او کارنامو څخه به راتلونکی ځوان نسل بې خبره پاتې. ښه په هر صورت خو یې اوس راته دا ووایه چې په دې 20 خطونو کې د چا مضمون نسبتاً په معیار برابر دی؟ په دې کلمي سیالۍ کې لومړی مضمون سیف الرحمن مومن د پاکستان د صوبه سرحد د ځلبنو د میرانشاه د ماچسو کیمپ نه موږ ته رالېږلی لومړی ځای چې ګټلی دی د خپل ماما عظیم خان په باب دا مضمون لیکلی. دویم ځای چې کوم مضمون ګټلی هغه محمد آصف سمین د پېښور نه د افغانستان د پوهنتون د استادانو د اتحادیې نه رالېږلی او د محمد ګل مومن په باب لیکلی. د دې نه علاوه درېیم ځای د ثوابۍ د منګلچۍ نه میا ګل جان رالېږلی و د حاجي صاحب تورنزۍ په باب او خالد خان افغان مهاجر د چپریټل کوهاټ نه د افغانستان د جنګ یو باتور عالم شاه په باب لیکلی و. نو دا مضمونونه هم غوره کړی شوي دي خو دا لومړی 2 مضمونونه چې کوم دي د لومړی او دویم ځای ګټلی. ښه دا راته ووایه چې د اورېدونکو ته به دا مضمونونه کله اورو ځکه چې په ټول تازه کې خو تا ته په خپله معلومات دی چې خطونه ډېر زیات دي او د دې خطونو د نشر مجال نشته. لومړی او دویم ځای ګټونکي مضمونونه راتلونکي سه شنبې یعنې د 9 د ماښام په خپرونه کې د ولسي کیسو په ځای واورئ او همدغه مضمونونه د 4 شنبې یعنې د شروع په سحر د روانو چارو نه وروسته بیا واورئ. هغه مضمونونه چې ځای نه ده ګټلې خو اورېدونکو په لیکلو یې ډېره خواري کړې ده دا هم په راتلونکي اونیو کې د لیکوالانو د نامو سره د ولسي کیسو په ځای نشر ته سپارو. ډېر ښه. او اوس به راشو د اورېدونکو لیکونو ته چې هغوی څه وایي. پاکستان صوبه سرحد ضلع کوهاټ تحصیل انګور کې د ټل د بجلیګر د کمپ څخه بادشاه خان سخي مرجان او سپین زدران په شریکه سري کې چې د هند د خارجه چارو وزیر د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نجیب د حکومت څخه دې باید ملاتړ وشي. نو موږ د هند د حکومت نه پوښتنه کوو چې تاسو لومړی باید د روسانو نه پوښتنه وکړئ او بیا د نجیب د حکومت څخه خپل ملاتړ اعلانوئ. د پښین سکاوټ صوبېدار پیر محمد د ډېر اسماعیل خان نه وایي چې د پښین د سکاوټ د ملیشې نه یو صوبېدار میجر 3 صوبېداران او 2 نایب صوبېداران د خپلو وظیفو نه برطرفه کړي شول چې پکې افریدیان مومن شلماني او خټک شامل دي. دې کامونو ته پکار نه دي چې غلي کیني. نو پیر محمد وروره د هرې نوکرۍ وظیفې خپل اصول دي او څوک چې د دې اصولو نه سرغړونه کوي نو سزا خو ترلاسه کوي. کوم خلک چې د خپلو وظیفو نه برطرفه شو هغوی به هم څه نه څه غلطي کړي. ضلع پېښور تحصیل نوښار ډاکخانه پابي څخه نور آغا حقمل لیکي چې زه د 2 تنظیمونو رهبرانو ته وایم چې د خدای او د رسول په خاطر ټولو مهاجرینو او مجاهدینو ته په یوه سترګه وګورئ. نن سبا د مثال په توګه د اتحاد په تنظیم کې د پغمانیانو لپاره خاصه نمایندګي جوړه شوې ده، په حرکت کې د لوګریانو لپاره، په جمعیت کې د بدخشان او پنجشیریانو لپاره خاصې نمایندګۍ جوړې شوي دي. محمد معین شهابزی د ضلع کوهاټ د شینډنډ د کیمپ نه لیکي تاسو د حزب اسلامي د افغانستان پسې ډېر تبلیغات کوئ. تاسو خو یوه ورځ هم د مجددي صاحب پسې هېڅ ونه ویل. محمد معین شهابزی صاحبه موږ په هیڅ چا پسې تبلیغات نه کوو او نه مو کړي دي. البته هر هغه څه چې اورېدونکي موږ ته رااستوي او هغه هم داسې نه وي چې 1 یا 2 لیکوي
بلکې 10 یا 40 لیکونه وي چې موږ یو یا 2 لیکه په دې پروګرام کې ځای کړو. دا خبره بیا تکرارول غواړو چې په جوړ تازه پروګرام کې چې هر خط نشریږي هغه د اوریدونکو نظر وي، نه د بي بي سي د پښتو د خپرونې نظر. دغه راز د صوبه سرحد د لیکوال تحصیلي علیزايي د کورم ایجنسۍ څخه قیمت خان په خپل راستووني لیک کې وایي چې زه د فلسطین د مسلمانانو په باب معلومات غواړم چې ولې په دې خلکو باندې د امریکې او اسلامي ملکونو رحم نه راځي. زه بیا هم شکر ادا کوم چې د افغانستان مسلمانان خدای نور د روسانو د شر څخه وساتل. د ابوزهبی علین د کټوازیانو له کوټې څخه حاجي میر احمد خان شګلوال او د دوی ملګري لیکي څرنګه چې تاسو اعلان وکړو صدرالدین آغا خان مهاجرینو ته د بیرته تللو امضاګانې کړې دي. که څه هم زموږ د پکتیکا ولایت او د کټوازو ولسوالۍ آزادې دي، خو بیا هم هلته عدالتي حکومت نشته. نو آیا دا تګ د مهاجرینو د واپس کېدو د چا په ګټه دی؟ د پېښور د چراغ فکرۍ یعنې د سیمنټو د کارخانې څخه محمد نسیم مشهور پلاني لیکي چې تاسو همیشه د تریاکو په حصه کې په موږ باندې انتقادونه کوئ، حال دا چې شراب ناروا دي، ولې تاسو پرې هېڅ انتقاد نه کوئ؟ تاسو ته خو معلومه ده چې شراب حرام دي. که چېرې تاسو د شرابو ضررونه بیان نه کړئ نو موږ به هم تریاک نه پرېږدو او همیشه به یې فصلونه په مزه باندې راغونډوو. همدغسې محمد رحمان توحیدي د میرانشاه د ماچسو د کیمپ ته وایي په ځای د دې چې د سګرټو په ضد تبلیغات وشي ولې د سګرټو په جوړولو بندیز نه لګول کېږي. نو دې دواړو اورېدونکو ته به دا هم وایي چې خدای پاک انسان له عقل هم دې لپاره ورکړی دی او اشرف المخلوقات یې ورته ویلي دي چې د پوهې نه کار واخلي. په دنیا کې د شرابو، تریاکو او سګرټو نه علاوه هم ډېر شیان دي چې انسان ته ضرر رسوي. نو د هغې په نقصاناتو ځان پوهول پکار دي او په دې لړ کې موږ خپلو پروګرامونو کې کله هم موقع برابره شي نو معلومات وړاندې کړو. ضمناً ما په ځوانانو د نړۍ په پروګرام کې هم په دغه مسله باندې خصوصا د سګرټو په ضررونو باندې ما یو مکمل یو ښکلی مضمون وړاندې کړی. بالکل. د سعودي عربستان د مرکزي زندان څخه ذوالفقار محمد، ولی محمد مومند، مومند او شیرولی غمجن په شریکه سره وایي چې موږ ټول په دې جیل کې پراته یو. په چا 10 کاله سزا خېجول شوې ده او په چا باندې 15 کاله، او دا سزاوې یې را باندې د منشیاتو له امله خېجولې. زموږ سوال دا دی چې په دنیا کې د مسلمانانو سره ظلمونه ولې کېږي؟ که په افغانستان کې جګړه ده هم مسلمانان پکې مري، او که په فلسطین کې جګړه ده هلته هم مسلمانان نشته، او اوس د کشمیر مسلمانانو ته د اور لمن وهل کېږي. دا کافر موږ مسلمانان په خپلو کې ولې جنګوي؟ زموږ د مسلمانانو ایمانونه کمزوري دي او که څه وجه ده؟ منیر افریدي او ملګرو خدای دا وکړي چې د جیل نه ژر خلاص شئ. که تاسو خبرونو ته غوږ نیسئ نو درته به معلومیږي چې د مسلمانانو نه علاوه نور قومونه هم د سختو مبارزو سره مخامخ دي. د جنوبي افریقې هېوادونو ته وګورئ، لاتیني امریکا، د جنوب ختیځ ایشیا ملکونه، برما، ویتنام وغیره. اختره سردار ولی خان د اووم صنف نه هم ته پاس شوی دی، یعنې هم په یو کال یې 2 صنفونو سبق ویلی دی. نو لیکي چې اوس راته ووایه چې څومره مټۍ درولېږم او وایي چې تاسو کومې کیسې کوئ هغه زه ټول په کتابچه کې لیکم. سردار ولی خان د دې کامیابۍ درته مبارکي وایي او مټۍ دې په ملګرو باندې وخوروه، که دلته موږ ته د رالېږلو هڅه وکړي تر څو چې موږ ته رارسېږي به خوشحال شي. نو په خپله یې وخورئ نو دا به ډېره ښه صافي پورې محمد هاشم خان د ابودوبۍ العین نه یو شعر راستولی دی، نو که دې خوښه وي دا به م اورېدونکو ته ووایو. بلکل خوښه نه ده. دی وایي چې غوښې مه خوره، د انسان بدخصلت پرېږده، د شیطان په لمسه مزه غیبت پرېږده، د شیطان په لمسه ځان به ته برباد کړې، عزت وګټه دنیا کې ذلت پرېږده، ته مدام کوه اصلاح توبه تایب شه، 2 کسان جلا کوي شرارت پرېږده. د پروګرام په پای کې اوریدونکو ته یو ځل بیا یادګیرنه ورکوو چې په کلمي سیالۍ کې لومړی مضمون سیف الرحمن مومند د پاکستان د صوبه سرحد د ځلبلو د میرانشاه د ماچسو کیمپ نه رالېږلی و. د لومړی ځای ګټلی دی، د خپل ماما عظیم خان په باب دا مضمون لیکلی و. او دویم ځای چې کوم مضمون ګټلی آغا محمد آصف صمیم د پېښور نه د افغانستان د پوهنتون د استادانو د اتحادیې نه رالېږلی و چې د محمد ګل مومن په باب له و.
دا دواړه مضمونونه راتلونکې سه شنبې یعنې د 9 د ماښام په خپرونه کې د ولسي کیسو په ځای اورېدی شئ او د هغې نه وروستو بیا چې کوم مضمونونه موږ غوره کړي دي هغه همدغسې د 9 یعنې د سه شنبې په ماښام د ولسي کیسو په ځای موږ نشر ته سپارو اورېدلې مه هېروئ د جوړ تازه پتې دی په لندن کې پوسټ باکس نمره 76 بوش هاوس لندن او په کراچۍ کې پوسټ باکس نمره 15403 نو همدې سره زموږ د ننني پروګرام وخت پای ته رسي د خدای په امان تر راتلونکي اونۍ پورې په خدای سپارو د خدای په امان